جناب صدر مجلس او زما عزتمندو رونو د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ معتقدینو میلمنو، نن شپه بیا لکه د مخکې غوندې په دې حاجی آباد کې د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ په یاد کې دا مبارک تقریب د سیرت النبی مقرر شوی دی. کال پا کال عمدغه تقریب په دې حاجی آباد کې مقرریږي. نعتخوانان حضرات د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعتونه د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ عاشقانه کلام ستاسو مخکې پیش کړي، او علماء کرام حضرات لکه مخکې غوندې بیا راغلي دي انشاءاللہ اغیب هم تاسو ته د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ د دې موقع مناسبت سره خپل ارشادات فرمائی. تاسو که دا خپل خبره نه چپ کوئ چې بس مونږ یې چپ کو، اطمینان سره په قلار لکېنه نه څه داسې دغه دی دا څه دا څه مسله م جوړه کړې ده، دا څه واده دی او که څه مسله ده. دا ور شاته نه بند کړئ چې بالکل څوک هم نه راځي. کېنه طالب، کېنه مولانا دلته اطمینان سره. بس دا کېنه کېنه خبرې بند کړئ، اطمینان سره په قلاره کېنه. بس رو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یوازې یو پیر نو او نه حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو عام انسانو. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ عاشق رسولو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت او عشق داغه رګونو کې حل شوی. تاسو دا نعتونه واورېدل، لیکن زما خیال دا دی چې یو کس به م پې نه یې پېښوی، کېنه او پاسه او اخواشه او دی خواشه ټول وخت هم دغه کې ضایع کو. زما د قسمي هره یوه کړی او هر یو بیت او هر یو شعر د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اورېدلو سره د جړا مقام لري. مونږ ځان ته وایو عاشقان رسول، عاشقان رسول ځان ته وایو. د رسول الله مبارک صفت بکیږي، کېنه او پاسه او اخواشه او دی خواشه اطمینان سره کېنه په قلار. د جمعې شپه ده او د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ او د هغه د محبوب د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت بیان کیږي. هغه توجه سره واورئ، ادب مظاهره وکئ، بیا د بین ځان وساتئ. دا مقررین حضرات زه خو ستاسو یو ورور یم، د دې علاقې باشنده یم، بار بار هم تاسو ته هم دغه تقریرونه کومه، خو دا نور علما مشران راغلي دي، لږ اطمینان سره او د ادب مظاهره وکئ او غور سره دا یو څو خبرې واورئ. درونو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو بہترین عاشق رسول تیر شوی دی. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت او حقیقی محبت د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ د وجود یو حصہ وه. د هغه د اشعارونه تاسو ته پته لګیږي، هغه چې اورئ دا د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ د خولې وینا نه ده، دا د هغه د زړه وینا ده. خو ورسره حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ د پیغمبر علیہ السلام په محبت او عشق کې داسې انداز ته رسېدلی چې یو عظیم مجاهد او یو عظیم مبلغ او یو عظیم رهنما تیر شوی دی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. هر وخت کې چې د باطل مقابله راغلی ده نو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیا د شپې په خپل بستر خوب نه دی کړی. بیا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ په حاجی آباد کې ناسته نه ده کړی، هغه بیا تللی دی او د لویو لویو حکمرانانو ګریوانونو ته لاس اچولی دی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیا تللی دی او د کشمیر په سنگرونو کې د هندو قوم مضبوطه مقابله کړې ده. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ هغه شخصیت نو. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو عظیم مجاہد، یو عظیم رہنما، بہترین غازی، فخر کشمیر، عاشق رسول او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سنت و حقیقی پیروکارو. دومره راکوټې سنت چې د نبی علیہ السلام به د هغه مخې له رالل، راکوټې غوندې سنت، یقین وکړه په هغې به یې ځان قربانو او د شریعت
دومره پوټې خلاف حاجی صاحب رحمت الله علیه برداشت نشو کولی. والد صاحب زما خبره کوي یو موقع کې یو جلسه وه، په هغه جلسه کې یو سړی یو سیاسي جلسه وه، هغې سیاسي جلسه کې خو هر قسمه لیډران ناستو، هر قسمه مقررین ناستو، او داسې خلک هم بدبخت هغه دور کې موجودو چې حاجی صاحب رحمت الله علیه د هغوی د سترګو ازغی و. د حاجی صاحب رحمت الله علیه شان هغوی نشو برداشت کولی. جلسه ده، کرسۍ پرتې دي، په سټیج باندې زمونږ د دې علاقې یو ډېر لوی نواب، یو ډېر لوی خان، یو ډېر لوی جاگیردار چې هغه د زرګونو جرب و جیداد مالک دی، هغه هم په سټیج باندې ناست دی، لوی مقررین هم ناست دي، او حاجی صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی. هغه خان، هغه نواب، هغه د علاقې مشر، زرګونو جرب و جیداد والا سړی، هغه سره سیګرټ دی، او سیګرټ چې کله راکاږي نو دا سر وی داسې کی او پوکې د حاجی صاحب رحمت الله علیه د شا باندې غورځوي. سیګرټو لوګي د حاجی صاحب رحمت الله علیه شا باندې غورځوي او خلکو ته سترګې روزوي. مقصد د حاجی صاحب رحمت الله علیه اهانت دی. اوس واوره د حاجی صاحب رحمت الله علیه جهاد تم غوږ کېده. مونږ خو د یو خان مخکې دوه خبرې مرونو نشو کولی، دوه خبرې نشو کولی، حق خبره نشو کولی، او بل زمونږ په وطن کې مصیبت رونو بلم دی، په خپل هم د کار نه یو، لیکن بل سړی که د حق وینا کوي، بل سړی که یو شرعي جذبه په قوم کې پیدا کول غواړي، د هغه جذبه هم نشو برداشت کولی. الله دې مونږ کې د دغه جذبې د برداشت طاقت پیدا کړي. حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته رانیغ شو او ورته ویې وروره یو منت درته کومه، دا سیګرټ ښه شی نه دی، ناجایز دی، او ته مهرباني وکړه دا سیګرټ لرې کړه. هغه خان ورته وایي وی حاجي صاحب خپل کار کوم، ته مس کوه، دا خو زما خوله او زما سیګرټ دی، ستا دې سره څه کار دی؟ حاجي صاحب رحمت الله علیه بیا دوباره ورته وایي ګوره خان کاکا زمونږ د علاقې مشر دی او دا عمل دی ښه نه دی، مهرباني وکړه اپیل درته کوم، درخواست درته کومه، دا سیګرټ دې وغورځوه. هغه ورته بیا وایي وی حاجي صاحب په ارام کښېنه، زه پیش او زما کار پیش ده، ستا دې سره څه غرض دی؟ چې دا خبره وکړله حاجی صاحب رحمت الله علیه فوراً پاسېده او هغه خپله امسا چې هغې کې به یو اوږده اوسپنه لګېدلې وه هغه یې اوچته کړه، وی ته د اشنغر پښتون یې او زه د سلیمان خېلو پښتون یم، وغورځوله سیګرټ. خو چې امسې اوچته کړله هغه خان بابا سیګرټ لاس ورپېده او په ځمکه یې وغورځو. یار حاجي صاحب وي تم ساده سړی، وی راکاږه پېخپه، زر یې پېخپه راښکه. حاجي صاحب دغه مجاهد سړی تېر شوی دی. رو شریعت باندې تلل داسې خوند کوي، د منکراتو منع په دې طریقه خوند کوي، امر بالمعروف دې ته ویل کېږي کوم چې حاجي صاحب رحمت الله علیه په کومه طریقه باندې کړی دی. یو معمولی غوندې د شریعت خلاف نشي برداشت کولی. یو وزیر د پاکستان راځي، حاجي صاحب رحمت الله علیه د هغه ملاقات له ورځي، د تعلیم وزیر دی، حاجی صاحب رحمت الله علیه سره د شیخانو د هغه استقبال له ورځي. وزیر چې څنګه د خپل ګاډي نه کوز شو نو په سر باندې دا قراقوري ټوپۍ په سر کړې وه، دا ویښتو والا ټوپۍ په سر کړې وه. ویښتو والا ټوپۍ خو پېژنئ که نه؟ نن تاسو ته هم د ویښتو والا ټوپۍ د خولې نه د اسلام اوازونه کېږي. ویښتو والا ټوپۍ په سر کړې وه. راغی حاجي صاحب رحمت الله علیه ور مخامخ شو، چې ور مخامخ شو وزیر صاحب غاړه غټۍ ورکړه، حاجي صاحب رحمت الله علیه ته هغه کیپ هغه ویښتو والا ټوپۍ قراقوري ټوپۍ د سر نه لرې کړه او د شیخ د سر نه یو پټکي راواغېسته. وی صاحب ته د پاکستان د اسلامیه جمهوریه پاکستان د تعلیم وزیر، تا سره د پیشو دا سرمن ښه نه ښکاري، دا د پیغمبر سنت والا پټکي در سره ښه ښکاري. وبکي داسې یو سړی نن سبا نواز شریف مخکې خوله نشي وازولی، د وزیرانو مخکې خبرې نشي کولی. او دا یادو ساتئ رونو، اسلام لا چې الله ذوالجلال کم روب ورکړی دی، مسلمان لا چې الله پاک کم طاقت ورکړی دی، او مسلمان لا چې خدای پاک کم روب ورکړی دی، زما د قسمی که د دنیا کافر د هغې مقابله وکړي. قرآن حکیم کې الله خپله فرمایي انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سپر طاقت امریکا ده، سپر نه دی، صفر طاقت دی. روس سپر طاقت نه دی، صفر طاقت دی. چین سپر طاقت نه دی، صفر طاقت دی.
انڈیا سپر طاقت نہ سپر طاقت تے کہ سپر طاقت تے انتم الاعلون اغا مسلمان دے دا دا اللہ ذوالجلال دا کتاب وینا دا لیکن ان کنتم مؤمنین اللہ باندے مضبوط یقین او کلک او پختہ ایمان پکار دے رو دقا سی مضبوط پختہ یقین او کلک ایمان دے اللہ من کی پیدا کی امریکہ بسی او کار بیسی مسلمان لچے اللہ کم جرت ور کرے دے او کم طاقت ور کرے دے تاسو اولی دل رونو سیاسی خبر نکوم حقیقت حال در تا بیانوم کڑد خپیو کو خوشحالی در تا بیانوم امریکہ لگیاوا سترگی پا مسلمان ریستے وے عراق کی مسترگی ریستی دی پا فلسطین کی مسترگی ریستی دی بوسنیا کی مسترگی ریستی دی او پاکستان کی خصوصاً دا افغانستان مظلومانو افغانستان کے چکم مظلومان طالبان دی اسلامی نظام والا خلق پاغی مسترگی رو استلے او زی پا دے وقت تر وقت پہ دا ظالمانہ میزائل و بارانو کا چا جرت نشو کولے دنیا خاموش ناستوا چا غگ نشو کولے نہ سعودی غگ کولی شی نہ پاکستان غگ کولی شی نہ بنگلہ دیش غگ کولی شو ایک چام غگ نشو کولے تاسو اولی دل کہ پاکستان کے یو اسلامی جذبہ روتلا او دا یو خبرہ قطع نظر سیاست نکوم دا مولانا فضل الرحمن سے دا دغی آواز ہر کلی کوم چی دا امریکی استرگو کے استرگے میں لوکڑے میدان تروت میدان تروت میدان تروت دا امریکی پسترگو کے استرگی ورکڑے زمادی قسم پا خدیوی تاسو قتل شپگو میاشتو شوے دا کلنٹن نے دا کابل نوم میر کا نن خود دا کلنٹن پا خدی دا کابل نوم نرازی نن دا واشنگٹن نا دا کابل دا نوم بالکل پتہ ختم شوا دا افغانستان انسانی حقوق نشتا و طالب دا چلو کو دیو کو سمدشیو در علمو اخواشم یو آواز سر دا مسلمان روب تاو گورا پینزش پیت سفارت خانی دا امریکی پا مختلف ملکونو کی بندش ہوئی رونو مسلمان کی غیرت و جذبہ چراشی زما دی قسم پا خدایوی کہ دا دنیا یو طاقت داغی مقابلہ کولیش پا کابل کے قندہار کے دماکاو شوا مخی روزو کی قندہار کی دماکاو شوا چی معمولی بچتا ساخوا دی خوشو اگر دا با کلنٹن برید تاوکلل دا ما کردی دی نپری دا مسامع دا چل با وسرکوم دا با وسرکوم طالبان غریبانانم حیرانو چی خدایا دنیای کفر طولا متحده دا دنیای اسلام طولا متحده دا اللہ پا مخدز مکا دمرا سوک نشتا چی اگا دا امریکی دا دے ظالمانہ و جابرانہ قدم لگ جواب خور کی مخدز مکا کی کہ دا مسلمان سترگی اچھا تکڑے حقیقت در تویم قطع نظر دا سیاست نہ خبر کوم مولانا فضل الرحمن اچھا تکڑے علماء کرام اچھا تکڑے طالبانو دا مدرسی اچھا تکڑے دا زما شات چے علماء ولار دی او دا علماء ناستی دوی سترگی اچھا تکڑے دا عالم اسلام سترگی اچھا تکڑے او دا دنیا دا کفر او دا کلنٹن او دا واشنگٹن دا غی سترگی خپلو خختگونو کے دن نکڑے رو یو خبر استاسو مخ کی کوم قندهار کې بم دماکاو شوه چې معمولی بس اخوادی خوشو آغا زینبا وائٹ ہاؤس نہ بیان روت دا مونږ کړي دي ګورو به پریدونه کابل به تس نس کو نه پریدونه طالبان حکومت اسامه به داسې کو دا غي مرګري به داسې کو دلته یو غریب نسا او جیاس کیا چا و دا پاکستان دا حکمرانانو پا ایما باندے اے ملکان سی و یوسف اگا خلق غریبانان واغشتل او دا سمر بے غیرت ملک دے بے غیرت مشران دی یو خواتا خرازی نواز شریف او دا اسلام اعلان کئی زان امیر المومنین جوڑو الغواری او سمو دمخ کی کستاسو خیالو نو اسملین قومی اسملین امسا بالمنظور کا
چیرې د پاکستان کې اسلامي نظام راوستل غواړم. زمونږ د علما حضرات دا خو نیکان خلق دي، سادهګان خلق دي. مسلمان هغې ته وایي چې خپل هم نیک سړي وي او بل باندې هم ښه ګمان کوي. دا چې څومره ساده وي دا د اسلام نښه ده. زمونږ علما کرام هم راووتل، وروره ډېره ښه ده. زمونږ هم اسلام په کار دی. یاره چې ته د اسلام دې ملک کې راولې، ته د عمر فاروق رضی الله عنه عدالتي نظام راوستل غواړې، موږ په پاټۍ څه کوو، موږ بل څه کوو، ته زمونږ مشر او ته زمونږ امیر المؤمنین یې. راغې صاحب قومي اسمبلۍ کې بل پیش کړ، هغه خو منظور شو. من د حال نه څوک خبر هم نه دي چې دې بل کې دننه دي سلا، خو صرف نوم یې دا دی چیرې پاکستان کې به یو د قرآن او د سنت بالادستي به دا یو ټکی دی. دننه حالاتو نه څوک نه دي خبر چې دننه پکې څه دي. هغې نه پس اوس دا خلک یو پوټې لږ ځان ته متوجه کول دي. دا خلک لږ اسلامي نظام ته یو څیز دی رونو، د پاکستان عوامو کې اسلامي جذبه الحمدلله شته دی. دا د الله تعالی کرم دی. اسلامي جذبه د پاکستان په عوامو کې شته دی، خو د خلکو ته راو خطا کړی دی، خلکو ته لاره خطا کړې ده. هغه هم لکه سوچ وکړو چې راشره د اسلام د دې اواز دا ناره ورته ولګوه، که دې پسې دا خلک راشي او رښتیا څه موده یو پوټی لږ نظام لږ جوړ شو، جلسې هم ختمې شوې، جلوسونه هم ختم شو، هلته کې اعلان وکړه، بیا پکې یو بله خبره راویستله، یاره وی قومي اسمبلی کې خو زمونږ اکثریتو باری مینډیټ سره راغلي وو. مولانا بجلیګر صاحب الله تعالی دې جوړ کړي، نور کله خو به راتو دی الله رانغې، هغه خبره کوله وی تقریر مې کو، وی مالا خدا مینډیټ لفظ نه راځي، خو څه لفظ به مې استعمال کړی، پولیس والا را پسې رالل. وی ما ته وی چې مولانا صاحب تا زمونږ د وزیر اعظم صاحب ډېره لویه بېعزتي کړې ده. وی ما چې ما خو نه ده کړې، وی تا زمونږ وزیر اعظم صاحب ته مینډک ویلی دي، مینډک چیندخ ته وایي، تا زمونږ وزیر اعظم ته مینډک ویلی دي. وی ما چې مینډک مې نه دي ویلی او که څه دا مینډیټ لفظ مې ویلی نو باری مینډیټ والا په قومي اسمبلی کې خو یو اکثریت وی التخنه خو میں منظور کر. یاره سینٹ کے اکثریت نشتا، سینٹ لوس منظورول پکار دی، پس سینٹ کے اکثریت نشتا. ماوی نواز شریف کا کته د اسلامی نظام په نفاذ کې مخلص ډیر آسان علاج دی، دومره آسان علاج چې درته آسان علاج خیم راواله د قرآن حکیم، بخاری شریف او د فقه علمگیری شامی راواله، دا دو درې کتابونه راواله او په دې سر د پاسه کېده او سینټ ته ورننوځه چې ای د سینټ ممبرانو دا قرآن او بخاري مې دله راوړي دي، دا فقه مې دله راوړلې ده، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب مې دله راوړی دی، دې له وټ ورکوئ او کې نه ورکوئ. ما وی که د سینټ یو ممبر هم ته انکار وکړه چې د ما په مخ باندې لاړې وتوکه، دا خو اسانې خبرې باس به کوو، غواړی او که نه غواړی په دې به باسونه کېږي. هلته کې قومي هلته یې دغه اعلان وکړه او په هغه ورځ باندې ما سره به غالبا اوس هم هغه اخبار پروتي، نواز شریف صاحب لاړ او په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کو، هم په دغه شپه چې یو دماکه مې د ایټم بم وکړه او دویمه دماکه مې د اسلامي نظام وکړه، د شپې په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کو. هلته نه پیغوی را پاسېدی، وی تا خو د اسلامي نظام د اعلان وکړه، مونږ سره به څه کوې، د کراچۍ او د لاهور او د اسلام آباد خذو سره بسکه. وی نه اسلام براولم، تاسو مه یریږئ، تاسو چې مخکې سینګوئ بیا به هم دغسې یې. دا د نواز شریف اسلام بیا به هم دغسې یې. او دا یو شیعه وزیر دی مشاهد حسین، هغه لاړ صاحبه مري کې تقریر کو، هغه ځای کې هغه اعلان وکړ، وی یاره اسلامی نظام راولو. هغې وی دا د بار ملک او دا خلک چې دلته راځي او دا شراب وغیره څکي، وی نه پرمټ سره به دا ازادي، لیسنس سره به دا ازادي. په قومي اسمبلی کې ته علما تپوس کوي، وی اسلام به راولې، وی او وی کابل غوندې اسلام چې غل نه لاس پرې کېږي، زناکار ته سزا ملاویږي، قاتل ته سزا ملاویږي، هغسې افغانستان او کابل والا نظام. وی نه طالبان برانډ اسلام بم نی، غل نه به لاس هم نه پرې کېږي، قاتل نه به سر هم نه قلم کېږي. ما یو ځای کې بیان کو، مې یو سړي چاته وی چې زما په دې املا د زمري نقشه جوړه کا، زما په دې املا یو زمری جوړ کا. نو هغه خو ستن راوایي د املا ولا وټکئ، نو پکې رنګ اچئ، نو چې ستنې راواخېست او د املا له یو دوه ټکونه ورکړل، وی خوږ دې کړم کم ځای ولا جوړی، وی دا د دې زمري خپې جوړوم، وی خدای دې بیخ د دا خپو خېجئ، وی ما له خپې ملا خو کړه، وی دا خپې ولا مه جوړوه،
وی ډېره ښه ده. نو بیا هغه ستن راواغېسته، بل ځای ټک ټک شروع کړل. وی دا کوم ځای جوړی؟ وی دا وله لکۍ جوړوم. وی دا لکۍ مې هم خوږی دا هم کټ کا. وی ډېره ښه ده. بیا ستن راواغېسته په ملا، ټک ټک یې شروع کړل. وی خوږ دې کړم، دا وله کوم ځای جوړی؟ وی دا وله سر جوړوم. وی دا هم کټ که، دا مې هم خوږی. وی هغه زمرې به کوم ځای وي چې نه لکۍ وي او نه خپي او نه سري. نو ما وی نواز شریف کاکا ستا دغه اسلام زمونږ نه دی پکار، محمدي اسلام کابل والا اسلام زمونږ پکار دی، ملا محمد عمر والا اسلام زمونږ پکار دی، عمر فاروق والا اسلام زمونږ پکار دی، عمر ابن عبدالعزیز والا اسلام زمونږ پکار دی. بهر صورت ترونو خبر ادا کوم چې اکبر هم په خپل وخت کې یو اعلان کړی، اکبر دین الہی ہے جوڑ کرو، دین الہی. ماوے نواز شریف کاکا زمونږ ستا دین الہی نه دی پکار، زمونږ هغه نظام پکار دی. لږ غوندې خو یو پوټی مهرباني وکړئ، د دې ترخم نه پورې وځئ. د افغانستان کې لږ د دې خپل کتاب نظام خو ګورئ که نه. دلته خو موږ محرومه یو، دلته خو هېڅ هم نشته، موږ محرومه یو، کتابونو کې وایو، عملی شکل کې نشته. الله دپاره یې مسلمانانو پیسې در نم نه ځي، لږ غوندې ترخم نه وروړی، جلال آباد ته لاړ شئ، کابل ته لاړ شئ، د دې خپل قرآن نظام لږ وګورئ، د دې خپل پیغمبر د کتاب نظام وګورئ، د دې خپل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه نظام وګورئ. لږ ړق هم یو پوټی خوشحاله شي که موږ خو په تمه تمه ورته ناست یو چې اسلام به اوس راځي، اوس به راځي، اوس به راځي. وروڼو یو څیز نن نه پس اسلام له پکار دی، بل څیز باندې اسلام نه راځي، یو څیز باندې به اسلام راځي چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. الله لار کې ټوپک او تورې نه به کار اخلي. او قرآن حکیم درته ډېر مخکې نه دا اعلان کړی دی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. چې انسانه اے مسلمانه دا خپل سر او دا خپل مال به مال راکې، د هغې مقابله کې جنت به در کوم، مال به دا سر او مال راکې، زه به جنت در کوم. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. الله لار کې جهاد بکې، که شهادت دی اومن بیا دیم ګټه ده، او که فتح دی اومن تلا بیا دیم ګټه ده. او الله وی دا فرمان یوازې تا ته نه دی، تورات انجیل قرآن کې جمله کتابونو کې دا اعلان ما کړی دی. رونو نن سبا مسلمان له پاسېدل پکار دي، د کافر خلاف ودرېدل پکار دي، لیکن دا بې خونده حکمرانان دی هغې ته بیا نه پرېږدي. خپله وینه به د خدای لار کې ورکې، دی به راته وایي نه دی خواشه ګورې نه به ورکې. هلکه ما پرېږده، زه پوه شو کافر پیشه، زه پوه شو هندو پیشه. دا کارګل کې مجاهدین لاړل او په یخه یخنۍ کې د خپلو سرونو نه ورتېر شو، غټې غټې غونډۍ ونیولې او د هندوستان هندو یې ذلیله که، دنیا یې کفر ذلت تمایل شو، دنیا یې کفر ذلیل شو، د مسلمان سترګې اوچتې شوې. زمونږ نواز شریف کاکا لاړ په یوه اشاره د امریکې، یو منډه باندې هغه اشاره وکړه، ګوته یې ورته وښودله دې خوا راشه، په یو منډه لاړ. واجپۍ ته هم ویلو راشه، ده ته هم وی راشه، هغه وی نه درځم او دی وله په منډه لاړ. دا د مسلمان غیرت د دې تقاضا کوي. امریکې ته څه لپاره ځې؟ امریکا ستا خدای دی؟ بدبخته چې در باندې سخته راشي بیت الله له منډه ووه، چې در باندې سخته راشي مسجد نبوي له منډه ووه. چې سخته در باندې راشي امریکې ته منډه مه وه، بیت الله ته منډه ووه، مسجد نبوي ته منډه ووه، خپل رسول الله مبارک له لاړ شه. هلته لاړې واشنګټن کې دې سودا وکړه، د چا سودا دې وکړه؟ افسوس او ارمان د کارګل د شهداو مظلومانو لاس بی او زمونږ د حکمرانانو ګریوان بی د قیامت پر ورځ. لاړې د دغې وینو سودا دې وکړه، بدبخته شرمېدې هم نه، تاکې حیا هم نشته، د هغې وینو سودا دې وکړه. او دومره خو د جهان بې وقوف وزیر اعظم خدای را کړی دی، دومره قمقل وزیر اعظم چې دا پارلیمنت دیلی چې یریږې ما خبرې زه کوم، خبرې زه کوم، که ګوري ما سره به ګوري، په ارام کښېنه چې ګورې ونه یریږې. میدان ته وځئ، میدان ته توره لاس کې د دې حکمرانانو خلاف والی، دا د امریکې جوټان د دې خلاف جهاد پکار دی،
دا د کارګل وینې چې خرڅ کړې د دې خلاف جهاد پکار دی دا د امریکې او د واشنګټن غلامان د دې خلاف جهاد پکار دی رونو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ دا دا روم بادشاہ قیصر روم داغه متعلق دا خبره مشهور شو چې را روان دی په مدینه منوره حمله کوي مونږ خو مرګ نه یریږو کنه مرګ نه مونږ یریږو قیصر روم را روان دی په مدینه منوره حمله کوي عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی لښکر ولا تیار کړ او د هغې لپاره عبدالله ابن حذافه السهمي رضی اللہ تعالی عنہ امیر مقرر کو قومندان جرنیل والا مقرر کہنا بیا ہم شور جوڑ کے کنا جہاد بہو کہتا سو دلتا کہ اطمینان سر نشے کے ناس دے دلے او دا مجاہدین راغلی دی دیلم لاس پلاس ورکوم نن پریدم امنا دی باندې کار نکی گی کارگل نا مجاہدین میرا استی دی رو یو سیز باندې بلم فخر کوما خپل ځان باندې فخر نکوم یو سیز باندې بلم فخر کوما چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه د جهادي میشن اجرا په حاجی آباد کې شوې ده دا هم د فخر خبره ده او دا مجاهدین نن بیا رالل د حاجی صاحب رحمت الله علیه روح به نن خوشحالی د دې مجاهدینو د جهاد بیان چې اوري حاجی صاحب رحمت الله علیه زما د قسمی روح به خوشحالی نن باغ سکون و اطمینان کې بی نن با بیا حاجی صاحب وی چې الحمدلله حاجی آباد نه بیا د کشمیر په طرف قافله د مجاهدینو روانه ده رونو عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ داغه مجاهدینو سردارو لارل روم تا جهاد وشو باغ جهاد کې اتیا کسان مجاهدین هغه کافرانو بند کړل قیدیان یې کړل جهاد کې کېږي همداسې کله به تتی نشي کله به تانه نشي اتیا کسان دا مجاهدین صحابه کرام سره د هغه قومندان او مشرنا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه نه گرفتار شو هغه بادشاه عیسایو هغه راوستل ورته وی داسې کار دی چې زه تاسو پرېږدم غږ درته نه کوم خو په یو شرط باندې م پرېږدم چې تاسو به زما دین اختیاروئ اسلام به پرېږدئ عیسایان به جوړېږئ صحابه وی چې دا چېرته کېږي مونږ خو یو ځل اور نه تښتېدلی یو جنت ته تللی یو اوس بیا جنت پرېږدو بیا اور له راشو امکان نه لري هغې ووهل او یې ځان دې کړل غشو باندې وویشتل هر قسمه تکالیف یې وله ورکړل صحابه کرام وی چې نه سوال نه پیدا کېږي رخصت باندې عمل نه کو الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان الله ذوالجلال داسې وخت کې انسان له رخصت ورکوي کله کې ستا ایمانی او په خولې د کفر کلمه ووایي او کافر نه ځان بچ کې جواز یې شته لیکن هغې وی نه رخصت باندې عمل نه کو عزیمت باندې عمل کو ولې بلال رضی الله عنه رخصت باندې عمل کړو حضرت خباب رضی الله عنه رخصت باندې عمل کړو چې موږ د رخصت باندې عمل وکړو عزیمت باندې عمل کو عیسائیت نه قبلو وی خدا سے کارو کہ چی اوگے کے کوٹو کے بن کړل لوگو تندے پہ راوستا چې ودرې ګدي وږي شي د هغې نه پس به ورسره ګورو چې ښه وږي شي نو غوښه یې ورته ور مخکې کړه او شراب یې ورته پیش کړل غوښه د خنزیر او د سور غوښه وه د خنزیر او د سور غوښه یې ور مخکې کړه او شراب یې ورته ور پیش کړل ویل دا تاسو وږي یې سور وزونه نار یې او دا سور وزونه تنده ده دا اوبه دا شراب واخله حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ مرګرو ته وایي چې پام کوئ چې دې غوښې له ګورې ګوتې یو نسئ پام کوئ چې دې شرابو له ګوټ دې ونه کئ ګورې هغه ملګري ورته وایي وی صاحب دومره لوی تکلیف کې ولې موږ مبتلا کئ مخمسې حالت دی د سړي اوږې شي لوږې نه مري تکلیف کې مبتلا شي دا څیزونه خوراک جایز دی شریعت کې قرآن حکیم کې اجازت راغلی دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه خلاصه ده چې ټیک ده چې دا مونږ له جایز دی لیکن که مونږ دا شراب سکو یا د خنزیر دا غوښه خورو نو د کافرانو لونه خوشحالیږي د دې زړونه خوشحاله نه ورکو ځان به د لوږې مړه کو خو کافر نه خوشحالو
دی به خوشحاله شي چې شراب هم پې وڅکل د خنزیر غوښې هم پې وخوړې دوی نه خوشحاله و. زمونږ کاکا چې معمولي غوندې اشاره ولا وکړه په منډه لاړ امریکې ته. هغه ځای کې قمقلتوب مې دا وی چې قمقل خو دومره په دې دی چې کمبخته پارلیمنټ کې لږه مشوره خو وکړه چې پردو سره نه کوې هغه خپلو سره خو دې مشوره وکړه. هغوی سره هم مشوره نه وه کړې نو چې راغی خپل هم ترې خفه و نو بیا یو دوه راغونډول هغه یې راکول چې نه خیر دی و دې کې چل و او زه لاړم او هغې را باندې ټمبم استعمالو نو ما ځکه لاړم او یا نیکبخته تا د ایټم بم سره جوړ کړی دی چې ته د هغه د ایټم بم نه یېرېږې. یو سړي سره کوتک شته او بل ولې د کپرې رابرئ او ته وایې مه که نه مه خپل کوتک شاته وغورځئ ستا په دا کوتک د خدای تندر راوغورځئ. کوتک څه لپاره چې ته د بل مقابله کې استعمال کې. یو سړی مور یې مړه وه مور چا ورته ویل لکه ډیوه نشته وی ډیوه خو شته کور کې وی ولې نه بلې وی هغه مې ښې بدله ساتلې ده. مور دې مړه پرته ده ستا به بله مور راځي هغه به مري نو ډیوه به بلې. نو تا د ایټم بم جوړ کړی څه دپاره دی؟ زما خو په یقین وکړه شک راغی چې پاکستان کې ایټم بم نشته. دروغ وی چې ایټم بم وی نو چې هغه وی زه ایټم بم خلاصوم مجاهدین وباسه ته واشنګټن کې ووایه دغه کلینټن ته دی چې دی به مازدیګر خلاصي او دی پې سار ور برومه دی به جهنم ته ځي او زه به جنت ته ځم. فیقتلون و یقتلون دواړه مې ګټې دي که شهادت راغی بیا مې ګټه ده او که فتح مې ومونته بیا مې ګټه ده. د مسلمان خو همدغه شیوه ده. نو ته ته یېرېږې هغه ایټم بم نو تا څه له جوړ کړی دی خدای وار یې چې دا پیربونو او کربونو روپۍ دې پې ولګولې نو میشت لري جوړ کړی دی چې دلته دې موږ له په سوري پل سره مخامخ دغه دی کې د سرمن یو غر جوړ کړه چې هغې غر منصوبه دې جوړه کړه دلته موږ ته دې له دې ایټم بم جوړ کړه بجلی پکې بلېږي څه چې دی 45 لکه روپۍ خو ظالم په هغې ولګولې 45 لکه روپۍ دا د چاغې نمونه ده. مونږ په دې نمونه کار نشته دغه دی نه یې پې وروشغوه چې بس خبره اخوا دېخوا شي. مسله بېغمه که نیکبخته مرګ نه یریږي مرګ نه. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د کافر رنه خوشحاله دوی به خوشحاله شي. بیا ورته بادشاه وی وی ګوره داسې کار دی لور به درکم. عبدالله ابن حذافه ته وی دې مرګرو له به ښکلې ښکلې جینکۍ ورکم اسلام پرېږده وی عیسایت قبول کړې. هغه وی سوال نه پیدا کېږي اسلام به پرېږدم بیا به اور لځم وی ښه نه کېږي راشه اور یې بل که او دیګ یې پې کېښود او پکې تیل واچول تیل یې پکې واچول او په دیګ کې اور یې بل کو چې دا ګرم شو که نه او کله په خوټ کېدلو رالل نو یو صحابي یې رونیوه یو ملګری یې رونیوه وی دقه چل به سره کوم ګوره وته نو چې هغې اوچت که او په هغه دیګ کې وغورځو حضرت عبدالله ابن حذافه عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه وی یو ملګری ورغورځو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه فرمایي وی زما د قسمي منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې زما هغه ملګری ورغورځو وی دومره ګرم تیلو چې ورتلو سره غوښه د هډوکو نه جدا شوه او د خولې نه وی لفظ مو نه وته دومره ګرم تیلو یو سات سره او اوس هم بعضې بدبخته را پاسي نو په صحابه کرامو پسې بدې ردې وی. افسوس دی په دغې خلکو روم قربانۍ دغې خلکو ورکړي دي. دا چې نن ته لګې او کلمه وی او اسلام زنده باد وی زما د قسمي دا را دغې صحابه وینو باندې جوړه شوې ده دا د هغې قربانو باندې تا ته رسېدلې ده. مفتو کې د الوان وړی نه وه چې ګنې بس کټوی کې په هر ډول تالی درکړه چې د نواز شریفه خوره دا ډېر لوی مشقت او مشکلاتو سره راغلې ده. به هر صورت رونو خبره دې پورې ما کوله چې وی هغه غوښه وډوکي یو بل نه جدا جدا شو وی ښه اوس داسې وکړه عیسایي کېږې که نه وی نه وی دقه چل تا سره کوم وی ډېره ښه خبره ده چې که وروله خو مرګ دی که نه نو چې دی کله ور روان که نو په جړا شو. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په جړا شو نو هغه مشر وی ورته د کافرانو سردار هغه وی را واپس کې سړی ویرېد معلومیږي دا چې عیسایي کېږي اسلام پرېږدي وی جړل چې را مخکې که وی څنګه ما خو راته وختي وی نیکبخته چې عیسایي شه دغه دې ودې جړل خفه شوې وی نه وی دا ودې جړل ولې مرګ نه ویرېدې وی نه وی بیا جاړې ولې وی په بله خبره جړه راله
بس خبره وی وجود مې ډېر ټپ شوی دی څو ورځې را باندې نارې لوګې دې تېرې کړې غوښه ویلې شوې ده راکوټې غوندې وجود مې پاتې دی چې اوس ما وروغورځی یو سیکنډ کې به ختم شم روح به مې یو سیکنډ کې ختم شي جاړم په دې چې ارمان چې سرب وجود مې وی او په یو رګ کې او په یو ویښته کې مې په زرګونو ساګانې وې او هره یوه ساه مې د اسلام او د پیغمبر علیه السلام نه په دقه تکلیف قربان کړې وې په دې جاړم قربانی رونو دیتا وی مرگ نمون یریگو صحابہ لیوانیان او پاگلان نو نه دا اغوی دنیا کې تنگیدلو او نه دا اغوی دنیا سره اغوی پزړه کې د جنت او د الله ذوالجلال رضا او د خدای یرا او د کافر مقابله اغوی رګونو کې ننوتې وه لیوانیان نو حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ میدان تروزی دا حضرت ابو بکر صدیق زوی کافر دی او مقام کې میدان تروتو توره لاس کې راواغشتا هل من مبارز شتری چې څوک زما مقابله لروزی کافر دی مسلمانانو لراغه شتری څوک چې مقابله لروزی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ आवाज وریدو وی دا आवाज د چا دی وی دا سیف د عبدالرحمن د ستا د زوی توره وستا ورماغ کې جو وی دا دې درلم زستا مقابله را درلم بیا به نه زوی پیژنې نه به پلار پیژنې نه به تر پیژنې نه به زوم پیژنې ځکه خو د بدر د قیدیانو متعلق چې مشوره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سره د ستاسو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د خدای پیغمبره زما خو یو رایه ده کومه نه دي شنو عمر وی وایه ستا سره ده وی زما دا رایه ده چې د دې قیدیانو نه فدیه نه اخلو دوی پریدونه دا وجل پکار دی او یا کسان کافران نیولی شویو دا وجل پکار دی خو د خدای پیغمبر سرنگی بے وجنو وی زما پاکی ماما دی زبا دا خپل ماما مړکم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاکی زوی دی با دا خپل زوی مړکی دا علی رضی دا خدای پیغمبر ستا پاکی تر دی عباس و زوم دی ابو العاص تبر دا خپل تر و زوم وجنه اللہ تنن من خایو چې خدایا ستا لار کې نه زوی پہ جنم نه ماما پہ جنم نه زوم پہ جنم نه تر پہ جنم شتری داسی ایمان والا خلق اللہ دے داسی ایمان رونو کے پیدا کی قدا ایمان والا پیدا شو دا 313 بدرین واقع زمون مخکدا یقین او په واشنگٹن کې غلو نه کوي خو خدای پاک دغه ایمانی او جهادی جذبه زمون پړونو کې پیدا کی جهاد رونو ختم شوه دی یو عالم د جهاد یو مثال لیکي وی او قتل و قتال کوي یو پس ټوپک راغشته دی بل پس ټوپک راغشته دی یو ته کنزل کوا فتنه او دشمنی دی رونو هغه لیکي وی دا کوټې د پاره چې چتی چت او ناولی ناوه او غیر چاپیرته دیوال توي وی دا وبا کم خوازي کناوزي او چې ناوه نشتا نو لازمی خبر چې وبډې جمع شي نو دا کوټه بر اساس یو به دا کوټې مینځ درازي دا رنگیرونو د انسان په دی وجود کې خدای پاک دا جذبه او دا غضب او قهر او غصه پیدا کړی دا دا غیر لپاره الله پاک د جهاد یو ناله یو دغه پیدا کړی دا ناوه پیدا کړی دا چې ته به خپل غصه د جهاد د ناوی په ذریعه په کافر باندې وباسې هغه ناوه مونږ بنده کړې ده لازمه خبره چې کوټه کې بدن نه وبساسي لازمه خبره ده چې زمونږ د غصه او قهر به یو بل باندې وځي یو ته په قهر بل ته په قهر یو ته په غصه بل ته په غصه رونو خبره مې دې پورې کوله چې د جهاد زمونږ د شریعت او زمونږ د اسلام یو عظیمه فریضه ده او دا علماء کرام دا موجود ناست دي نن د دنیا په ګوټ کې په هر یو مسلمان باندې جهاد فرض عین دی ګورئ جهاد نن فرض عین دی نن کافر زی په مسلمان باندې حمله کوي نن کافر د مسلمانانو بیبیانو او د مسلمانانو د لونو او د مسلمانانو د خویندو د عزتونو سره سوداګانې کوي او زمون فقها لیکي چې کله مقام دی خبرې ته ورسیږي د یو ګوټ نه تر بل ګوټه پورې په مسلمان جهاد فرض عین دی د دې جهاد لار کې که نواز شریف رکاوټ پیدا کیږي که بل رکاوټ پیدا کیږي زما د طرف نه بلکې د کراچۍ مفتی مولانا صاحب د کراچۍ نظام الدین شامزی صاحب مفتی نظام الدین شامزی صاحب چې لوی جلیل القدر مفتی دی هغه مخکې ورځو کې د جهاد مکمل فتوا جاری کړې ده
چې امریکا او داغه چې څومره حواریین دي هغوی سره مکمل جهاد فرض عین دی. رونو دقه کوشش پکار دی. دې لپاره مونږه دې مقام لا علماء کرام هم الحمدلله راغلی دي او زمونږ دا مجاهدین دارونه هم راغلی دي، هغوی به بیان کوي، خو تاسو به پوره د ادب مظاهره کوئ. رونو